ابصر او غرا فسوف يبصرون بزر دې چې دوی به هم وګوري. سبحان ربك رب العزه عما يصفون پاک دې ربک رب دستا ربي چې رب دې العزت د عزت ولا طاقت ولا عما د اغسنا يصفون چې دوی بیانې د دې صفاتونو نه پاک دې. وسلام او سلام دی علی المرسلین په پیغمبرانو باندې والحمد لله او ټول تعریفونه الله د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات ده. بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقران ذی ذکر. سوره صاد مکی سورت ته او د دې په شان نزول کې واقعا ده. هغه واقعا مختصر دا و چې ابو طالب چې کله بیمار شوی وو او د مرګ حالو اخیری وخت و د او د مکی 15 سرداران یعنی ابو جهل وغیرہ دا ټول او هغه وخت خو ابو سفیان مسلمان شوی نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی کې تشریف لرو. نو دوی راجمو وټول ابو سفیان هغه ته ابو طالب نه غیر چپر ناستو. په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش دا او چې د دې کلمه وایي او د دنیا د مسلمان لاړ شي. نو هغه مسلسل دغه کوشش کوو خواهش یو او د دې خلکو دا خواهش و دي سردارانو چې د اوس مرګ حال ده او د ک وفات شي د غسلات شي مړ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ د جګړه هم دغه رنګ پاتې شي بیا به څوک مونږ په منځ کې د خبرو کول به هم نه. چنانچه دې تجویز پیش کو دي ته ویلي چې ته دا چلو کا چې اخیری وخت ده او ته استاد اوراره دې سره خبره وکا چې دې او مونږ په خپل منځ کې جوړه وکړو معاهده وکړو دې لچک کار کی او مونږ هم لچک کار کو او هغه معاهده کې کم از کم شرط بداوي چې دې موږ معبودانو ته بد نه وای زموږ دي بوتانو ته موږ چې څنګه الها جوړ کړی دي دې ته بد نه وای. نو بس موږ بم دتا او د خدای ته موږ سن وای. چنانچه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخته او کینه ول او ته ویل چې وراره ګوره دا ستاد کلی او د وطن مشران دي او عزتمن خلک دي وغیرہ وغیرہ دې دا سیوای ماته چې دا خبره وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ساتي خاموش شو به او فرمایل چې کزه دې ته وایم داس یو کلمه دې ته وایم چې هغه کلمه دې وایي او دغه په نتیجه کې د عربو او د عجمو د دوړو سربراهي وکړي. نو دا ودی د پاره بهتره نه دا کلمې وینا په نتیجه کې د عربو مشری هم به ملاو شي دیتا او د عجمو مشری هم ملاو شي دیتا. نو چنانچه هغه به خبره باندې بګړاو شو او دا سورته صاد اولنی حصہ چې کومه ده د هغه جواب دی دغه واقع باره کې الله تعالی نازل کړی دا تاسو سوري به ان شاء الله تاسو پیږئ هم ور باندې. صاد والقران قسم دې په قران باندې زی ذکر جدا خاوند دې نصیحت ورکون کړي او یا لوی مرتبه ولدا بل الذين بلکې هغه کسان کفروا چې کافر دي فی عزت په تکبر کې دي او شقاق او په مخالفت کې دي ان تکبر او د دې هغه مخالفت ته مجبور کړي دي د غلویواله دغه دې لپاره دایو بیزتی کړه لکه کم اهلکنا څومره موږ هلاک کړی دي من قبلهم دین اوران دي من قرن د قوموننا فنادوا بس اغوی بیا فریاد وکړو ولا تا او نو پاتې شوه حين وقت مناس د خلاصي دوی بیا ان څومره موږ مخکې هلاک لل چې کله به اغوی فریاد وکړو نو هغه فریاد به چې کو نو هغه وخت کې به د خلاصي دي خلاصي موقع به پاتې شوی نه و आवाज به وکړو او نه بو پاتې حين وقت مناس د خلاصي دو وعجبوا او دوی تعجب کو اندا چې جاءهم راغله دوی ته منذرون سو غیر ور کون کې منهم د امدینا وقال اول الكافرون كافرون هذا جدا ساحر جادوگر دے کذاب دروغجن اجعل الالهه آیا جوړ کړي د پیغمبر ته اشاره ده معبودان الها واحدا اله یو ان د دومره معبودان پر خودي دي او یو اله جوړ کړي دي دا خو لفظي معنی ده مراد ده چې دا دومره د الہانو او د خدایانو خبرې مونږه مانو د ټولو په مقابله کې د ترجیح ور کړی دا یو خدای ته دا نور پر خو دي ان بشکا هذا دا لشیء یو خبره ده عجاب چې عجیب ده دا خو عجیب خبره ده وانطلقا او روان شول الملأ سرداران منهم د دوینا انیم شو چې لاړ شي واصبروا او کلک وسیږي علی الہتکم بخبل خدایانو باندې چې کله ورته دا خبره هغه کله چې لا اله الا هو ای نو دی بخبل کې مشوره وکړه چې ګوره بخبل خدایانو ټینګ شي کلک وسیږي دا پرېنک دی او دی وای دا ټول د دومره ډېر خدایانو موږ پرېږ د یو خدای عبادت وکړو بیا ان هذا لشيء يراد بشک دا یداس شی دی یراد چې دی غواړي د غرض ده د خوخه ده
ما سمعنا ند اوریدلی مونږه به هاذا خبره فی الملت الاخرته په دین رستونه کې د نور چانه مونږه دا خبر اوریدلی نه و دا بنی تر چې مونږه دا وارد چې دی کوي ان هاذا ند خبره الا مگر دا اختلاق د ځان نه جوړ کړی شوی انزل آیا نازل شو علیه بدبانی الذکر قرآن من بیننا زمونږه په منځ کې او دا بده اعتراض کو چې مونږه دومره خانان مالداری پوی یا تعلیم یافته خلک موجود او دې په کې راغې تعلیمي نشتا وغیرہ او دې وای چې ما باندې نازل شو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بنعوذ بالله سپک به قتل بل هم بلکې دوی فی شکن په شک دي من ذکر زما د نصیحتنا ان دوی دا هغه باندې شک نه دي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی او څنګه نه دی په حقیقت کې دي زما د ذکر باندې شک کوي دوی بلکې ان دا سیندا لما یذوق ورکل چې دوی اوسکی عذاب لما نه ده څکل دوی عذاب اصل خبره وای دا نه ده دوی لازم د عذاب خود نه ده څکل شکل دوی زما د عذاب مزه وګوري بیا به دې اندازه ولګي ام عندهم آیشت دوی سره خزائن خزانه رحمت ربک رحمت دستا درب العزیز چې زورور دی الوهاب او ډیر ورکون کې دی الله ام لهم آیشت دوی د پاره ملک السماوات باد شهید اسمانونو والارض او دزمکی وما بینهما او چې د دوړ په منځ کې دی فليرتقوا بس دوی دی اوخیږي فل اسباب په پړو باندې پرسيو باندې ان بیا د کټ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دوی سوځي او د جیلی سکیږي چې دی والی پیغمبر دی او موږ د خلک او خيار خلک خانان خلک موجود یو او د شو نو ټیک ته کدی دومره تکړی او دومره خياري نو اسمان ته دی اوخیږي پړی دی واچي او د پیغمبر علی السلام درسي او د پیغمبر علی السلام د وحی د سلسله دی بیا کټ کی بیا جندن لخر دی ما اغا هنالک چې موږ سره التا محزوم شکست خوردا من الاحزاب د ډلونا کذبت دروغ غنلو نه څنګه چې دوی دروغ غني زموږ د پیغمبر ته اومده غرانګي دروغجن غنلو قبلهم مخکې دوینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد وعادیان وفرعون او فرعونیان ذل اوتاد چې دمخونه ولو فرعون ته ذل اوتاد عموما ویل کېږي د دې دوه مرادونه دي یا خدای ډېر مضبوطو یعنی کله چې سړی مضبوطی نومګه هغه ته خپل جبه ډېر مضبوط میخونه دي ډېر کلک خپې دي ده او یاد دې ظالمانه سزاګانې وي چې باقاعده چاته به سزا ورکول داسې په دیوال به ودرو او په دې لاسونو کې به میخونه وهل دلته به میخونه وهل بیا به په چکو باندې وهو نو هغه ته اشاره و وثمود وثموديان وقوم لوط وقوم لوط عليه السلام واصحاب الایکه او ملګری او یا اوسیدون کې دا غبن ولا کوي ولا شعیب علیہ السلام قوم اولئک هم دغه کسان الاحزاب دا ډلې وی لخرې وی ان کلن الا کذب نده دا ټول ان دي ټولو دروغجن غنلیو الرسل پیغمبران فحق بثابت شو عقاب زما سزا په دی باندې ان کلن نودا ان دا ټول وو دا ټول داسیو چې دوی باندې دوی پیغمبر ته دروغ نسبت کړو او په دې ټول باندې زما عذابونه راغلیو او مخکې د دې تفصیل بیان شوی هم د سورۃ یهود وغیرہ کې وما ينظر او دوی انتظار نه کوي ها اولئک داخل الا مگر کوي انتظار صيحه واحده د چغي وي مالها چې نشته غي چغي د پاره من فواق سوقفا ستوقف غي د پاره نشته څوک اشاره ولې نشي بیا کاغه ور باندې راشي وقالو دی وای ربنا ای رب زمونږه عجل زروکا لنا مونږه د پاره قطنا حصہ زمونږه د عذابنا قبل مخک یوم الحساب مخک د حساب د ورځینا ان ته چې مونږه یاري نو بازار راوړه مونږ باندې حساب سبا مونږه قیامت پوری صبر کوو یا ته مونږ ته صبر کوي خو بازار راوړه را نازل ک مونږ باندې د عذاب اصبر صبر کوا علامه په سبانی یقولون چې دی وای واذكر او یا دوا عبدنا بنده زمونږه داوود چې داوود علیہ السلام زل ایدی چې ډیر طاقت ولو انه بشک اغا اواب رجوع کون کې وغا الله تا ان بشکمغه سخرنا مونږه تا بکړیو الجبال غرنا معه اغسرا يسبحنا چې تسبیح به ویلې بالعشي مقام والاشراق او د سحر وخت کې نور خطو وخت کې وطير او مرغانهم محشوره راجمه کېدل به کلن دا ټول له دتا اواب رجوع کون کې داوود علیہ السلام دی आवाज تا وشددنا او موږ مضبوطه کړی و ملکه بد شهید ده واتیناه موږ ور کړی و دته الحکمت قوها وفصل الخطاب او فیصله ور کول د خبره یا فیصله کول د خبره د فیصله د په معاملاتو کې ور کړی و د خبرو په بنیاد باندې طاقت د ور کړی و داوود علیہ السلام ته
وهل اتاک او آیا اتاک راغله تا نبأ الخصم خبر د جګړې کوونکو